سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د سولې په اړه د سیمه اجماع په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی نن له آلمانه هند ته ولاړ. د سولې عالي شوراویان غفور احمد جاوید وایي محمد عمر داوزی به په دې 3 ورځني سفر کې د هند له بهرنیو چارو وزیر د امنیت شورا له سلاکار او نور چارواکو سره د افغان سولې بهیر او په یاد بهیر کې د سیمه اجماع د پراختیا په اړه جلا جلا کتنې او خبرې اترې وکړي. د یادونې وړ ده چې ښاغلي داوزي تر دې مخکې آلمان ته په سفر کې له آلماني چارواکو سره هم پر همدې موضوع غږېدلی و. د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالنشا رئیس ښاغلی محمد عمر داوزی نن په یو رسمي سفر هندوستان ته ورسېدو. نوموړی به په دې سفر کې د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیري د ملي امنیت له سلاکار او نورو چارواکو سره په افغان سوله او په دې سوله کې د سیمه ییز اجماع او د هندوستان په ملاتړ هر اړخیزې خبرې اترې وکړي. د روسیې ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغانستان د مسلې حل یو پیچلی کار بللی او زیاته کړې ده چې طالبان د پیاوړي کېدو په حال کې دي. ولادیمیر پوتین په دې کتنه کې چې تېره ورځ په روسیې کې ترسره شوې په افغانستان کې د واشنګټن او مسکو ترمنځ د ځواک برابروالی هم مهم بللی دی. د روسي رسنیو د راپور له مخې په دې کتنه کې ښاغلي پمپیو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ستایلې او زیاته کړې ده چې دغه لړۍ هم کولی شي د همکارۍ یو ټکی جوړ شي. د زابل د شمالزو ولسوالۍ اړوند پر ډیورند کرښې د افغان ځواکونو او پاکستانیو ملیشو په ګډون د دولت د وسلوالو مخالفینو په نښته کې 4 پاکستاني ملیشې او 6 وسلوال وژل شوي او 2 نور یې ټپیان دي. د کندهار امنیه قمندان تادین خان وایي دغه نښته تېره ورځ سهار وخته وروسته له هغې پیل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر ډیورند کرښې د اغزن سیند د غځولو مخنیوی وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې چې د مازدیګر تر 3 بجو دوام وکړ د پاکستانیو ملیشو په توغندیزو بریدونو کې 12 ولسي وګړي هم ټپیان شوي او افغان سرتېرو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی وایي اساسي قانون ته درناوی د افغانستان د ثبات کلي ده. مارکوس پوتزل تېره ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې له طالبانو سره په دوحې کې د کتنې له راپور ورکړې وروسته زیاته کړه آلمان غواړي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې فعاله رول ولري. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له افغانستان سره د آلمان له مرستو د مننې ترڅنګ هغه هیواد د افغانستان ښه ملګری هیواد وباله. او د لومړي ځل لپاره یوه ښځه د افغان فلم د مشرې په توګه وټاکل شوه. د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون مشر نادر نادري په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن صحرا کریمي نومیږي او ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې د یاد بنسټ کارکوونکو ته معرفي شي. میرمن کریمي د فلم لوبغاړې او فلم جوړونکې افغانه ده چې په ایران کې زیږېدلې او د فلم د ډایرکټرۍ په برخه کې خپله دکتورا د سلواکیا له یو پوهنتونه ترلاسه کړې ده. افغان فلم د افغانستان د سینما دولتي اداره ده چې په 1940 کال کې جوړه شوې خو په دې وروستیو کلونو کې کارونه بیخي پیکه وو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.